بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ اړوند د غلام خان بندر په سیمه کې د پاکستاني پوځي رژیم او افغان طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ځایي وخت له 6 بجو راهیسې دواړو په جګړه کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی دی. دا جګړه په داسې مهال کیږي چې د چین په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روانو کړکېچونو د حل په موخه مذاکرات هم روان دي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه دواړو لورو خبرونه یا مرګ ژوبله نه دي خپاره کړي، خو د خوست ولایت د اطلاعاتو فرهنګ امیر ویلي دي چې جګړه اوس هم روانه ده. دا د ورځې په جریان کې چې ما کومه ویډیو جوړه کړه، ما دا خبره وکړله چې دا مذاکرات به په چین کې وسي، دواړه لوري به یو بل نه تضمینونه هم واخلي، خو د دې تضمین به څوک کوي که سبا په پاکستان کې ناامني راځي، که سبا پاکستان کې چې کومې ډلې دوی روزلې دي، وسلوالې ډلې، دوی خپل فعالیتونه زیاتوي او پاکستاني پوځي رژیم ته مرګ ژوبله اړوي، د دې ضمانت به څوک کوي چې پاکستان بیا زړه نه ښه کوي چې په افغانستان باندې بمباري وکړي یا ګوته افغانستان ته ونیسي. په داسې حال کې چې تیر ځلم په ترکیه کې، په قطر کې، په سعودي عربستان کې چې د دوی ترمنځ کله مذاکرات پیل شول، پاکستان هغه مهال هم په افغانستان باندې بریدونه وکړل. نن هم هلته مذاکرات پیل دي، ویل کېږي چې لومړني بریدونه هم د پاکستان له لوري سوي دي.